د افغان پیلوټ د انساني همدردۍ نه هېرېدونکې کیسه. کله چې زه له هلمنده کابل ته لیږدول کېدم، پر لاره مې الوتکه کې آکار یا وضعیت ډیر خراب شو. اړتیا وه چې زه سملاستی وای، خو الوتکه کوچنۍ وه، د پریوتو ځای نه درلود. زه همداسې څوکۍ کې ناست وم، سر او ملا مې د ګران ښاغلي ډاکټر غلام حیدر حسني پر زنګنونو ایښي ول. بیا ښاغلي ډاکټر د الوتکې له پازوال سره زما ستونزه ګډه کړه. غوښتنه یې ترې وکړه چې باید د کندهار هوایي ډګر کې ښکته شو او دی د ملي اردو روغتون ته بوځو. بیا به یې له دې ځایه پر سبا کابل ته په یوه داسې الوتکه کې ولېږدوو چې د ملاستې ځای ولري. بالاخره همداسې وکړه. زه یې د کندهار پوځي روغتون ته بوتلم. هلته د ملي اردو سرتیرو او ډاکټرانو زموږ ډیر درناوی وکړ. هملته یو ملګری ډاکټر هم و چې په ښه بانډار زما دردونه لږ راهیر کړل. شپه تیره شوه، سحر یې ژغورګاډي یا امبولانس ته وخېژولم. هوایي ډګر ته یې بوتلم. هلته چې ورسېدو، ښاغلی ډاکټر غلام حیدر ورښکته شو. ویل یې زه به یو وار الوتکه وګورم چې د ملاستې ځای لري که یې نه لري. دی الوتکې ته ورغی. بیرته چې راغی، ویل یې انډیواله دې کې هم د پریوتو ځای نشته. دا ستونزه آن تر وزارته ورسېده. په دې وخت کې د الوتکې الوتګر یا پیلوټ او شاوخوا ته ولاړ له پوځ سرتیري زما خوا ته راتېر شول. پیلوټ چې زه ولیدم سخت خواشینی شو. راغی، روغبړ یې وکړ. نورو څو سرتیرو هم زما په لیدو خفګان وښود. دوی زه وپېژندم. بالاخره یې ماته وویل چې موږ ځای درته جوړوو. الوتګر او سرتیري ورغلل، د الوتکې څوکۍ ایله کړي، د پریوتلو واره یې راته برابره کړه. ښاغلی احمدي لیکي، زه او یو بل د عامه نظم سرتیری چې کندهار کې ژوبل شوی و، الوتکې ته پورته کړو. دلته بیا اندېښنه دا وه چې پر لاره له خطر سره مخامخ نشو، ځکه یو د الوتکې هوایي جټکې د اندېښنې وړ وي، بل پلو اوږده لاره چې شاید موږ ته د زیان لامل شي، ځکه دغه الوتکه ډیره چټکه نه وه. پیلوټ او د الوتکې نورو کارمنانو زموږ سره یوه ایښنده لورینه وکړه، خو د غرونو او لوړو ژورو پر لور نه، بلکې د کابل او کندهار د لویې لارې پر سر چې له جټکو او لړزېدو وساتل شي روانه کړه. الوتکه یې آن دومره ښکته بیوله چې په ټوله لار ګرځنده خیال یا سیګنال درلود. زه همداسې آرام پروت وم، داسې مې ګڼله لکه زه چې روغتون کې پر کټ پروت یم. کله چې کابل ته ورسېدو، بیا ملګرو راته وویل چې الوتکه یې زموږ او ستاسو په پار دغسې ښکته او له غرونو پر چپه لار راوسته. کله چې هوایي ډګر کې راښکته کړم، پیلوټ او سرتیري راغلل، مینه او پت یې راکړ. دا شیبه به مې تل یاد وي. د ملي پوځ ځواکونو تل دې یی او ستاسو وګړیزې خواخوږۍ یا انساني همدردۍ ته سلام دی. سرتیري ډیر مهربان دي. دوی دې تل بریالي وي. پتمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.